د تورخم جګړه د پاکستاني پوځ شرمېدل او امریکا ته زارۍ وایي د طالبانو وسلې واخلي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. تورخم کې د افغان ځواکونو لخوا د پاکستان پوستو الوزولو او ګڼ تلفاتو اړولو وروسته ډارن پاکستاني پوځیانو پر عامو خلکو او افغان خبریالانو برید کړی. تورخم کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ له لږې دمې وروسته یو ځل بیا جګړه شوې چې 3 افغان خبریالان پکې ټپیان شوي. په دغو خبریالانو کې د پژواک خبري اژانس د شمشاد ټلویزیون او د حریت راډیو خبریالان شامل دي. ویل کېږي یاد خبریالان چې تورخم ته د خبري پوښښ په موخه تللي و د پاکستاني ملیشو د هاوان مرمۍ په شرو لګېدلي او ټپي شوي دي. ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعاتو کلتور ریاست هم منلي چې په تورخم کې د دواړو لورو نښتو کې 3 سیمه ییز خبریالان ټپیان شوي او د درملنې لپاره سیمه ییز روغتون ته لیږدول شوي دي. پاکستاني پوځیان پوه شول چې د افغان ځواکونو سره د پرمختللي وسلو په شتون کې مخامخ جګړه ګټلی نشي، نو بیا یې خپل بادار ته شکایت کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د امریکا د ملي امنیت له سرکار مایک والټ سره ټلیفوني خبرې کړي. په دغه ټلیفوني خبرو کې اسحاق ډار د ډونالډ ټرمپ له لوري د پاکستان حکومت د ترهګرۍ ضد هڅو د ستاینې لپاره مننه کړې. اسحاق ډار ویلي چې پاکستان غواړي د ولسمشر ټرمپ او د هغه د ادارې تر مشرۍ لاندې له امریکا سره خپلې اوږدمهاله او پراخې اړیکې لا پیاوړې کړي. نوموړي د ترهګرۍ ضد مبارزه کې له امریکا سره د دوامداره همکارۍ ژمنه کړې او همداراز د ولسمشر ټرمپ هغه اعلان ستایلی چې غواړي په افغانستان کې پاتې شوي امریکایي نظامي تجهیزات بیرته وایستل شي. نوموړي ویلي چې یادې وسلې د ترهګرو لاسته لوېدلي چې نه یوازې پاکستان بلکې نړۍ ته هم خطر لري. خو طالبان بیا وایي چې دا وسلې غنیمت کې اخیستې دي، نه د کوم ترهګرې ډلې لاسته ورغلي او نه به یې ورکړي ځکه چې دا د افغانستان ملي شتمني دی. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.